د لیبیا په مصراته ښار کې د شاتو یو کاروبار کوونکی په حفاظتي جامه کې ډیر په احتیاط مچۍ راغونډوي او په پونۍ کې یې اچوي چې بیا یې محمد الزواوي ته ورکوي. الزواوي په دې اند دی چې د شاتو مچیو په چیچلو د ناروغ تن دردونه ختمېدی شي. د علاج دې طریقې ته اېپي تېراپۍ ویل کیږي. د نوموړي مرکز ته یو پلار خپل زوی وروستی چې د وینې ناروغي لري او وايي د دې علاج سره یې زوی لږ څخه شوی. طبعا جينا الدكتور بتاع لسعات النحل موږ دای مخکې هم دلته راوستی وو. د خدای شکر دی چې لږ ښېګړی سوې ده. دا شی سترګې لږ پړسېدلې خو هیله ده چې د دې ډاکټر له علاج سره به مکمل ښه سي. بارد هكي لكن تو الحمد لله. الزواوي د رنځور ناروغۍ ته په کتو سره د هغه د بدن بېلابېلې برخې په شپږو مچیو چیچي. العلاج بلسع النحل علاج كان ماهوش معروف في ليبيا. اول په لیبیا کې خلک د شاتو مچو په ذریعه د علاج نه خبره وو، خو اوس چې خبرېږي نو ورسره دلته د علاج لپاره د راتلونکو ناروغانو شمیر هم زیاتیږي. د مرکز ته د علاج لپاره ورغلی یو بل تنوای تکلیف یې تر ډیره حده کم شوی دی. د 2019 کال اګست نه دلته راځم. ډیره ګزاره مې شوې. داروګان خوړل مې پرېښي دي. د سترګو نظر او بلډ پرشر مې تر ډیره حده ښه شوی دی. الزواوي په بنیادي توګه د عربۍ ژبې استاد دی، ډاکتر نه دی او د اېپي تېراپۍ تربیت یې له مراکش څخه ترلاسه کړی دی. والعلاج اخويا بلسع النحل د اېپي تېراپۍ علاج لپاره په دویم یا دریم وار راتګ سره د یو ناروغ تن دردونه آرامه کیږي. د مراکش په شمول یو شمېر هیوادونو کې د دې ډول علاج مرکزونه شته. په ځینو هیوادونو کې اوس هم په روایتي علاج کې د شاتو د مچیو او نورو زهرو استعمال کیږي او دا ډول علاج کوونکي یې کامیاب بولي، خو جدید طب یا میډیکل ساينس د دې مخالفت کوي او وایي چې د دې علاج د ګټې نه تاوان ډیر دی او پکار ده چې غیر قانوني وګرځول شي.